د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د پاکستان سره پر پوله پرتو ولایتونو کې هوایي ګزمې روانې دي. د وزارت په وینا دغه ګزمې د امنیت د ټینګښت، د هیواد د دفاع او د ولس د ډاډګرنې په موخه ترسره کیږي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د پاکستان سره پر پولو پرتو ولایتونو کې هوایي ګزمې روانې دي. د وزارت په وینا دغه ګزمې د امنیت د ټینګښت، د هیواد د دفاع او د ولس د ډاډګرنې په موخه ترسره کیږي. د وزارت مسؤلینو ویلي چې د هوایي ګزمې هدف د سرحدي سیمو د خوندیتوب یقیني کول دي ترڅو د هر ډول احتمالي ګواښ مخه ونیول شي. هغوی زیاتوي چې د هوایي ځواکونو په بشپړه توګه چمتو دي او د هر ډول پیښې پر وړاندې به سمدستي غبرګون وښي. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې وضعیت تر بشپړ کنټرول لاندې دی او اړوند امنیتي ارګانونه د هر ډول احتمالي خطر لپاره بشپړ چمتووالی لري. وزارت ټینګار کړی چې د سرحدي سیمو د امنیت ساتنه د هیواد ملي حاکمیت و مهمه برخه ده. په ورته وخت کې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي د امنیتي اقداماتو هرکړۍ کړی وایي چې د هیواد د دفاع لپاره د مسؤل چارواکو اقدامات مهم دي. د سیمې امنیتي چارواکي په دوامداره توګه د سرحدونو څارنه کوي او هڅه کوي چې د سرحدي سیمو وضعیت شفاف او تر کنټرول لاندې وساتي. سیاسي شنونکي وایي چې د هوایي ګزمې دوام د امنیتي وضعیت د پیاوړتیا په برخه کې مهم اقدام ګڼل کیږي. دوی ټینګار کوي چې د سرحدونو خوندي ساتل د افغانستان ملي امنیت او د خلکو اعتماد لپاره حیاتي اهمیت لري. نړیوال څارونکي هم د دواړو لورو لپاره د وضعیت په کنټرول کې د امنیتي تدابیرو هرکلی کوي او د سیمه ییز ثبات لپاره د احتیاطي ګامونو اهمیت یادوي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.